سلامونه خوږو او نازنینو ملګرو، هیله ده چې ټول ښه وئ، جوړ وئ. نو پرون ما فیسبوک ته یو تصویر اپلوډ کړ، نو په هغې کې د ګوګل اډسنس کمپین چې دی تاسو ګورئ، دا ماته راغلی و خوست ته. نو ډېری ملګرو هلته کمنټونه هم وکړل، بیا میسجونه هم وکړل، ویل چې دا دروغ دی، دغه نه کېږي افغانستان ته. نو دغه دی، تاسو کولی شئ نږدې نه یې وګورئ. همدغه اډسنس ماته خوست ته راغلی دی، ستاسو په مخ کې بیا خلاصوم هم. نو دغه ماته راغلی دی، خوست ته راغلی دی. نو ډېر ملګري وایي چې افغانستان ته دغه پین چې دی نه ځي. نو دا هسې خبره ده، هسې یو توطیه ده چې ځینې ملګري جوړوي، هغه په دې چل ول سره تاسو نه سوء استفاده کوي، هغه ستاسو کومه ګټه چې ده هغه ختموي. نو افغانستان ته راځي، افغانستان کې بیا ماته خوست ته راغلی دی چې مرکز څخه لرې پروت هم دی. نو که چېرته څوک په مرکز کې وي، کابل یا نور ولایتونو کې وي، هغې ته بیا ډېر په اسانۍ سره راتللی شي. نو کله چې تاسو ته پین راغی، دا ګورئ، تاسو به د خپل ولایت مخابراتو ریاست څخه ترلاسه کوئ. نو که چېرته بیا هم تاسو ته رانغی، پین رانغی، تاسو کولی شئ په پاسپورټ هم دغه کوم اکاونټ چې دی تاسو یې ویریفای کړئ. نو هغه دوستانو ته دغه زه ګوګل اډسنس پین ښایم چې هغې دروغ ګڼله، ویل چې نه راځي خوست ته یا افغانستان ته نه راځي. نو کله چې پین تاسو ته راغی، تاسو خپل ادرس ویریفای کړ، نو بیا مزې وهئ، هغه کومې پیسې چې دي کولی شئ هر بانک څخه ترلاسه کړئ. نو اوس زه تاسو ته پین خلاصوم چې څه ډول څه شی پکې کېدي په منځ کې، هسې نه کوم ډالرې راستولي وي. نو دغه زه ګورم او تاسو ملتیا وکئ، او زه اوس تاسو په حضور کې خلاصوم. نو ته د موبایل را دې خوا ته که د کمره چې موږ دغه خلاص کړو چې څه ډول څه شی پکې کېدي، څه شی نشته پکې. دا وګورئ، دلته ټپه شوی هم دی، او دغه ماته د ګوګل کمپنۍ نه راغلی دی. وګورئ، که چېرته سرچپه وي هم، که صحیح وي چې څه ډول هم نیولی وي. نو دغه ګورئ، ما په نوم باندې راغلی دی. اوس یې زه خلاصوم چې په منځ کې هسې نه چې څه ډالر مالر یا نور داسې څه پکې کېږي. دلته ګورئ، دا رقم ریموو کېږي، دا د یو برکت، او بیا یې ښودلی دی داسې پرې کېږي. ډېر ښایسته یې بند کړی دی، نو دی د په لوسو برکت وي. نو دا چې دې طرف ته خلاص شو، او دا بیا داسې خلاصېږي. ګورئ ښې څومره په هنر باندې بند کړی دی. ګورئ، دلته داسې پرې لیکلی دی چې تاسو په دې طرف پرې مو کوئ، داسې نه چې غلط یې پرې کړئ بیا مشکل درته پېښېږي. نو کله چې دا پرې شو، اوس دلته نشانونه ورکړي دي، وګورئ، وایي چې دې طرف یې داسې خلاص کړئ. وګورئ، خلاص شو، مکمل هر څه پکې کېدي. خو دغه زه تاسو نه کیدای شي پټ کړم، داسې نه چې مشکل راته پېښ کړي. نو مکمل دا معلومات پکې کېدي، په دې باندې راغلی دی، او دغه سیستم دی. دا وګورئ، دا وګورئ، یو عجیب شی جوړ کړی دی چې داسې وګورئ، خپل به خوند درکړي. ډالر خو نه و پکې، دا والی دغه خوند ونه کړ. ډالر ما وایي چې داسې نه ډالر یې راستولي وي. ښه ځه، ډالر به مې راواستوي، مشکل نشته دی. نو دغه و پین چې ما ته خوست ته راغلی و او افغانستان ته راغلی و. نو بېغمه اوسئ. هر ملګری چې غواړي په همدې اډموب کې یا په اډسنس کې اکاونټ جوړ کړي، نو هغه ته زه لږ څو ورځې وروسته یو ویډیو جوړوم، په هغې کې د پین ریکویسټ سیستم ورته ښیم چې څنګه کولی شو موږ پین ریکویسټ وکړو او موږ ته پین څنګه راشي. نو هغه ملګرو په ضد باندې مې دا ویډیو جوړه کړه چې ویل چې خوست یا افغانستان ته پین نه راځي. نو دغه دی راغلی دی، ما ته د څو ورځې مخکې راغلی و، نن مې ترلاسه کړ. پرون د جمعې ورځ وه، مخابراتو ریاست بند و، نو نن راغی او نن ورغلو او روا مو اخیستو، او دغه دی تاسو په حضور کې مې در وړاندې کړ. نو نور خو څه پکې نشته. او که هغه څوک غواړي چې موږ سره په دغې ګروپانو یا په اډموب کې برخه واخلي، نو په سکرین باندې ورته د وټساپ شماره ښکاري، په هغې باندې دې موږ ته میسیج وکړي، نو موږ به یې په سیستم یا په ګروپانو کې داخل کړو او خپلې پیسې دې ګټل شروع کړي، او ښې ډالرې، ښې پرېمانې ډالرې پکې کېدي. تقریبا د یوه میاشت کې ما 300 یا 350 ډالر واخیستل. نو دا داسې کم شی نه دی، ځکه چې سړی نه پرې ستړی او نه پرې الوب. نو نور مو په لاس سپارم. ښې شېبې، ښه وختونه.